د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو. سلام، وخت مو پخیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. ایران وايي په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له دې ادارې سره په بېلابېلو برخو کې ارتباط لري او په تعامل کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان تیر ماښام د لبنان د سفر پر مهال په پلازمینه بیروت کې ویل د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی. نوموړي د دې اعتراض سربیره دا خبره وکړه چې تهران د افغانستان له اوسني حکومت سره سوداګري کوي، مرستې ورلیږي او د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي او تیر میلادي میاشتې تر ثاني امره پورې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندي کړي دي. د طالبانو دا پریکړې په نړیواله کچه غندل شوې دي. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.